یو شبکه ماما خوشحاله یم چې ځکه دوه هفته د حاجي صاحب نقیب چې ده تدابیر کړې ده ماشاءالله دا ډېر زلمی دی چې نه بدن ته شفا ده اوس دم یې کړه شان مې موټه کوه دا اوس مو دمو باندې وچکل سي یو دمه چې اوس کې لا پیدا کړي تګاب ولسوالۍ د ولس ته مې دا پیغام دی چې کوشش وکړئ چې خپل غاښونه حفظالصحه وساتئ او کوشش وکړئ د شپږ میاشتې کې یو ځل خپل ډاکټر ته ورشئ د خپل د غاښونو د ډاکټر سره مشوره وکړئ هغه وکړئ سره نو ستاسو د غاښونه انشاءالله هغه باندې که چېرې تاسو خپل غاښونه ترې پرېږدئ مثال د شپې ورځ کې یا د ورځې ورځ نه یو ساعت کې هو په یو ساعت کې غټ ماشین هم لګولی دی په یو ساعت کې 2000 لیټره اوبه تصفیه کوي او څو روپۍ خرڅوي او 2000 لیټره 2000 لیټره په 1000 روپۍ باندې خرڅوي یعنې لیټر په 2 لیټره په 1 روپۍ باندې خرڅوي تر څو چې دا خلک دروس ورسره بلد نه دي د دې مثلا پوستکی وچ شوی دی دا په شکل د مرتبان دی که نه د هوده پورې زه خپل وطن کې ساتم بعد د هوده بیا ما دا عملي دا کار کړی دی ورومې سالنګ ته بیا نو د بل میزانه پورې به همدغسې به یې دانه ثابته وي لکه دا کومه دانه چې دا اوس پکې ده که نه د انارو کاروباریانو ته ورځم او د انارو کاروباریانو سره به زه ځانګړې مرکې کوم ځانګړې مرکې دا دي چې حاجي صاحب نقیب الله په هغه کې تګاب ولسوالۍ کې د جویبار په سیمه کې د ژوند کې دی خپله د انارو کاروباري د 40 کاله کې چې دی انار خرید و فروشي او خارج ته لیږي او داخل ته هغه کې خرڅوي ده دغه غټ فلټر چې دی چې دې ته موږ میموري وایو که ما کې خپلې ته لږ نږدې نیسه که موږ دې ته میموري وایو بیا د هغې 2 فلټر هغه دي 2 دا دي 4 دی 5م فلټر دی د دې فلټر نه وځي بیا د دې تصفیې ټانکۍ ته هو دا ډکوو بیا دې کې نوم مبارک سید احمد جان کوم چې یې کاپیسا والا تګاب ولسوالۍ جوبار کلي دا څنګه داسې پروت دی دغه ولک دغه غاښونه لږ زره په تنګ وم دغه ډاکټر دې ته راغلم بس ډېر یو ښه سړی دی شریفه سړی بس د غاښونه مې اوس خوراک چې مې نشو کولی اوس بیخي برابر دي بس السلام علیکم وعلیکم السلام مسیکې خیر خو د قراري ده یا و چیرې روان یو اوس زه د انارو لیدنه کوي لپاره انار چیرته دي انار د ټولو برانډو کې دي ډېر ښه راځه مخکې ځه کوم مریض چې مې ورته ویلي هغه دغه دی اوس نو په خپل د ټول تیارې ما عسکري کې یو استلال او وضعیت اساس چیز کا دا وضعیت مشکله ماشاءالله نه اوس منډه وهله شمه دا زمونږ مثلا ذخیره یې وایه که نه د انار خو په باغ کې کېږي بیا د شکیول کېږي بیا د موږ په دې کریټو کې کوو بیا هلته راوځو دا د ساتنې ځای دی نو الحمدلله مخکې ما خو تاسو ته هم په ساده الفاظو کې وویلې چې دغه انار موږ د یو کال نه بل کاله پورې ساتلی شو په دې طریقې ساتلی شو چې کله د باغ نه راوړو د هوده پورې زموږ د تګاب هوا د انار لپاره ډېره جوړه هوا ده بعد د هوده چې بیا موږ د انار یوسو سالنګو ته که نه د سالنګ هوا چې د هغه همیشه دپاره خو نه کوي که نه نور خو موږ مشکلات لرو
سټور نه لرو مثلا داسې سردخانې نه لرو که چېرته موږ سره د وزارت زراعت کومک وکړي دغه مشکل نه به هم بچ شو دا سردخانې به په خپل وطن کې جوړې شي. تاسې ته په سالنګ کې ځای درکړي اول خو موږ ته باید هلته پیدا شي چې دلته بیا نه وي نو هغه خو بې د برق او بې د هغه مشکل پیدا کېږي. زموږ د انار یو خوی لري چې په آزاده هوا کې ډېر خوشحاله دی او غزازان وچیم دی. نه انار اصلي کمال دا دی چې انار د وچ شي او نور همالته ایښودل یې خپله دا پوستکی په شان د شیشې ګرځېږي نو شیشه کې لکه چې کله یو شی کېدی هغه کله ورانېږي. اوس دغه سږکال که نه سي همدا اوس فعلا موږ تاسې د جدي په شروع کې وو د انارو انتقالات شروع سوي دي یا نه نورو هېوادونو ته پاکستان سره خو اوس سرحدونه د ما په نظر بند دي که نه نورو بدیل لارې ته هم اوس انارو مخه کړې ده که نه. الحمدلله موږ خو دغه د معلومات دی موږ د اسلامي مملکت نه ډېره مننه کوو چې ټولې دروازې موږ ته خلاصې کړي دي خو دغه یوه دروازه بنده ده په دې کې به البته زموږ خیر اوسېږي که نه خو خبره داسې ده کومه چې هغه کومې دروازې خلاصې دي د انارو مایخوش دپاره خلاصې دي دغه کوم انار بېدانه شیرین انار چې دي دا پاتې دي دا ډېر قیمتي شی دی چې دا کې الله پاک ډېره شفا اچولې ده د ډېرو مرضو دپاره دوا ده حتی چې دا چې یې دا ګوره که نه د سخت د قلبي مرض سره اخته و چې زه لاړم او شفکاول کې ورته ویلي چې ته به 1,000,000 روپۍ راوړې دا بیا به ستا تداوي وشي چې نه د والو تکلیف و دغه د مخامخ ولاړ دی نو هغه چې کله همدغه انارو نه ته استفاده وکړه الله پاک یې هغه مشکل حل کړ غیر دې نه نور مثلا تقریبا یو هفته ډېر نه دا موجود دی او زه چې دا کومه خبره ده کومه دې خبرې دې پام درته کولی شم غیر د دې نه نو د غیر دې والونه باندې یو درته راشي یو هفته ضمانت ورکوي دا شفا خو ټوله الله ورکوي که نه یو خدمات میټر چې هغه بدلېږي نه دغه انار په واسطه باندې به خدای پاک ښه کړي غیر د دې نه ګوره چې څوک د سینې تکلیف لري که نه په ضمانت سره چې دغه یو ګیلاس اوبه هو طریقه د استعمال ډېر ضرور ده هغه کومه طریقه چې ده په هماغه طریقه استعمال کړي الله پاک به یې جوړ تیار کړي. یعنې موږ ته اوس طریقې بیا راښودی شي ولې نه شم کولی دا خو زما کار دی زه په دې کې د خدای فضل دی دا 15 کاله شول چې زه د دې انار تجارت هم کوم او باغونه هم لرم. دغه بېدانه انار چې تا ویلې شفام دي دغه بېدانه انار ته تر کوم وخته پورې یا کوم وخت د کاله پورې څو فصله ته دا ساتلی شي؟ ما خو تا ته مخکې دا خبره ګوره که نه ما خو تا ته مخکې دا په تمامه کړه چې ګوره دا انار دی ګوره دا ګوره یې که نه چې زه ته یې خپله دغه دی که نه کریم الله یو بل قدرمنو دوستانو حاجي صاحب عملا تاسې ته هغه کریټ خلاصي چې په دې موبایل کې سپین بېدانه انار دي چې دا انار شفا دي او دا ګوره که نه دا ګوره دا ګوره دا انار دی که نه ګوره دا انار ګوره دا انار دی د دې مثلا پوستکی وچ شوی دی دا په شکل د مرتبان دی که نه د هوده پورې زه بیا خپل وطن کې ساتم بعد د هوده بیا ما دا عملي دا کار کړی دی ورومه سالنګ ته بیا د بل میزانه پورې به همدغسې به یې دانه ثابته وي لکه دا کومه دانه چې دا اوس پکې ده که نه تازه وي هو دا ګوره دا ګوره انشاءالله دا دانه به نه که نه په دې دانه کې به انشاءالله هېڅ فرق نه راځي دا ګوره قدرمنو دوستانو هلته ماشاءالله لکه هغه کې پړق وي له ښایست نه دا خو نعمتونه دي د الله تعالی او حاجي صاحب دا خبره راته وکړه چې اول په دغه د هغې خبره وکړو چې دلته تاسې فعلا په ګټه کې که په تاوان دې خاطره به چا راته ویلې وایي د تګاب باغوانان یعنې د انارو والا تباه شول دا خو داسې چل دی چې موږ خو په وطن کې خدای پاک تجاران لرو کله چې دا د ونې نه انار راښکته کېږي دا تجاران ځي د باغوالان یې اخلي چې باغوالان یې واخیستل هغې یې وساتي دغه انار په ونې نه چې به راشکېږي په 40,000 روپۍ خروار اخیستي دي دا واده به د 80,000 او فعلا دا اوس په 10,000 روپۍ هم خریدار نه لري نو تا ته خپله معلومېږي چې تجار څومره تاوان کې دی په دې کې انار ضایعات هم لري خوسا کېږي مثلا
وچیږي نو زموږ تجاران اوس که دا ولګي دغه یو کیریټ په 100 روپۍ تمامېږي کیلو څومره مصرف یې راځي همدا اوس عادي حالت کې دا خو که هند ته ولېږي خو دا خو تیاري لري چې که نه هند سره خو موږ زمیني رابطه نه لرو د تیاري نو هغه به بیا هوایي شرکت سره خبره کېږي بیا هلته محصول راځي بعد د هغې به سره زه تاسو ته معلومات درکړم اوس موږ ته دا معلومات نشته دی چې په دې باندې څونه خرچه یعنې اوس به داسې تجاران پیدا سوي نه دي چې دا صادر کړي نه نشته نه نشته او زمیني لارې نشته نه نشته خو د تنها پاکستان و د تاسې موږ خو دغه ګوره دغه یو ګیلاس اوبه 8 کاله مخکې په 400-500 کالدارې د دې اوبه وې د دې کیفیت د پاکستان خلکو ته معلوم و ولې چې استعمالولې موږ ته دا کار نوی ونه ښکاري نو نوی چې ښکاري خدای دې وکړي زموږ د دې وطن خلک سره بلد شي او په خپل وطن کې دا استعمال شي ضرورت نشته چې موږ دوبۍ هغه ته ولېږو نورو مملکتونو ته پاکستان ته اوس موږ ته افغانستان کې ټول خلک بلېږي اوس موږ ته قسمه ما خو دا مخکې تمامه کړله که نه چې د قلب نه قوي تکلیف څه دی د معدې نه تکلیف څه دی ان شاء الله په ذمواري ورته دا خبره کولی شم چې په کومه طریقه موږ ورته دا وښیو په هماغه طریقه استعمال کړي دا ټول مشکل به خدای حل کړي زړګی دې اوس څنګه دی مریض ماما زړګی مې جوړ تیار یم جوړ تیار یم دا د انارو شفا اوبه مې اوسېږي یو شبکې ماما خوشحاله یم چې څنګه دوه هفته د حاجي صاحب نقیب د ده تداوي کړې ده ماشاءالله داسې لکه زلمی دی کریم الله شي دوستانو دروازې شاته ولاړ دي دا دروازه چې یاد شاه د حاجي صاحب نقیب دلته ورته ولاړ دي چې دروازه واضح شي موږ دلته عملي په داسې معنی د انارو د پټوکو چای د انارو میله د انارو تداوي او ټول خبرې اخلو چې تاسو اورېدلې دي کریم الله کریم الله الحمدلله دا اوس زه 12 ساعته مکمل پیاده مزل درته کوم من ستړی کېږم همدغه تجربه ده که نه څو زمن لري مجموعه د دې کسي 11 اولاد مې دي چې 4 لوڼې دي او مې بچیان دي یو بچی مې شهید شوی دی دا 6 ورځې ځوانان د دوه مدرې حاجي صاحب نقیب الله په تګاب ولسوالۍ کې ډېر د جګ لوړ نوم نه برخمن ډېر خلک احترام لري دا یوناني طبیب د څه شي ده د انارو د پټوکو ګورم یو خبر ته بله کوم که چېرته موږ سرطانې درلودلې نو دا کوم انار چې ګورئ چې دا خطا شوي دي دا به انشاءالله دا ګوره نه دا انار دي چې ډېر تازه شکول شوي ول او دلته هوا ګرمه ده مثلا سردخانه نشته ده سردخانه نشته ده که دا سردخانه وای دا مشکل به نه وي یعنې دغه انار چې نه کیلو واسطه دغه انار مخکې له دې نه چې خصاصي دلته په میلمنو په دوستانو خلکو باندې خوري ډېر خاطر چې وساتي خبره خرابه ده نو دا خو تجارتي معامله ده دا خوراک نه خلاصېږي د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو دغه د مریض ماما نوم دی چې ده ظاهر ماما باندې به نن هغه میله هغه وخورو یا وکړو چې د تواب مزي او د ما کمرمین وتک صاحب ته ده برابر شوې ده هم به میله کوو او هم به د تا مرض
ته د تراویح کیسې وکړي راځه راځي دلته راځي ورونو راځي و به دوستان واره او ځان تاسو ته معرفي کړي کمرمن را مخکې شه چې دلته د مایک بیا زیبي کېږي راځه کمرمن نو دلته به کښېنو سره نه ډېر لرې ده یو لا خدک محترمو او قدرمنو دوستانو د اوس مهال د تګاب ولسوالۍ د جویبار په سیمه کې یم او دلته تکړه ځوانان هغه مریضان چې بیرته تداوي شوي دي د حاجي صاحب نقیب الله په همکاري باندې دا ټول ناست دي دا انار هم دلته په کریټ کې ده دا کریټ د چا لپاره دي دا ووایم دا د مریضانو لپاره او دلته دا اوس هم چې لپاره کې دي دلته میدان کې دا میدان کې چې لپاره کې آفرین دا خوراک لپاره دي اوس نو موږ به دلته عملا هم د تداوي هغه وښیو طریقې وښیو عوام به د خوراک طریقې وښیو عوام به د مریضانو طریقې وښیو دا به ټول په دغه خپرونه کې قدرمنو دوستانو تاسې دغه دومه برخه کې دا وګورئ اول د ځان وپېژنه و جلجه خیلیگا زیاو لقمه بس دا چې دا سخت دا بدانه نه چې دا ډېر پیدا نکشي بس میدې لپاره ټوخي لپاره د چرګ هر شي حاجي صاحب نقیب الله قدرمنو دوستانو راغی د یو پیچکشو په لاس راوړی دا نه پیګم چې دا پیچکشو په لاس چې لپاره دا پیچکشو په لاس کې به حکومتي حاجي صاحب نقیب الله په مابین کې کینی دا د موږ سرکردار وي په دې خبرونه کې د موږ د خبرونې سرکردار حاجي صاحب نقیب الله وي دا انار حاجي صاحب نقیب الله ویلي وای چې تاسې نران سئ کنه نران سئ او وی خو ما ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په ډېره خوشحالۍ سره چې هغه خپرونه چې ما په زړه کې و هغه دا وه چې زه به د انارو کاروباریانو ته ورځم او د انارو کاروباریانو سره به زه ځانګړې مرکې کوم ځانګړې مرکې دا دي چې حاجي صاحب نقیب الله په هغه کې تګاب ولسوالۍ کې د جویبار په سیمه کې د ژوند کې دی خپله د انارو کاروباري د 40 کاله کې چې دی انار خرید و فروشي او خارج ته لیږي او لاقت ته هغه کې خرڅوي ده دوی اوس تجربې پیدا کړي دي په انارو کې چې دا وایي د الله تعالی په هغه کې برکت او د الله تعالی په نظام کې په دې کې د انارو کې ډېر حکمتونه وایي پراته دي دا تقریبا 2 مرضو لپاره دا وایي شفا دي اوس نو داسې د انارو ګټې چې شي دي دا به حاجي صاحب داسې په لنډو کې وایي بیا به دا نورو خبرو ته لاړ شو اول خو موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو چې تاسې د لرې ځای نه راغلي یاستئ او دلته زموږ نه مېلمانه شوي یاستئ د مرکه له راولئ بل تاسې غواړئ چې موږ نه د انارو معلومات واورئ که نه موږ الحمدلله په تګاب کې اوسېږو موږ په تګاب کې د انارو باغونه لرو او تقریبا 40 کاله کېږي چې دې تجارت هم کوو او انار په عمومي ډول په 2 قسمه دي چې یو انار مایخوش دي او بل شیرین انار دي که نه په مایخوش انارو کې الله پاک هم ډېره شفا اچولې ده او شیرین انارو کې هم اچولې ده شیرین انار دا دي چې دا په 2 رقم موږ ساتو چې یو ګوره په کله د ونې نه وشکو په پلاستیک کې اچو هماسې د همیشه لپاره تازه وي او بل یې داسې په کریټ کې اچو نو دې دواړه شیرین انار دي که نه خو دا که چېرته یو دغه 3 مرضو لپاره خو ما ډېره غټه تجربه کړې ده چې الله پاک دې شفا کړي چې یو د سینې باندې تکلیف که څوک ولري ترګه دغه ماشین هغه ماشین راکړه نو دا انار دې واخلي مثلا دغه ماشین په واسطه باندې دې ورته دا اوبه دانو اوبه د نارپوس اوبه یو ځای وباسي او په یو ګرم لوښي کې دې واچوي او دا دې یو ګیلاس وڅکي بیا نیم ساعته پورې دې څښي نه څکي که دا د سینې تکلیف وي که د معدې تکلیف وي که د قلب تکلیف وي دا به الله پاک جوړ تیار کړي که نه د مخکې د ډوډۍ نه هدف دې دا رسي په 3 وختو کې که نه تنها د شپې لخوا یو چا راته ویلي وه دا د شپې لخوا به ډېر ښه تاثیر ښه خبره خو دا ده چې کله ماخصوصا دی ډوډۍ ته کښېني یو ګیلاس وڅکي او کله چې څملي یو ګیلاس وڅکي نو د شپې آرام کوي او دا خپل کار ته فعالیت ورکوي دغه د په څنګ کې دا زموږ دوست دی چې ډېر سخت مریض و مثلا زه لاړم کابل نه راغلی ورته ویل چې یو لک 80,000 روپۍ به ته دا سره راوړې ستا والونه بند دي زه خبر شوم زه چې کله خبر شوم اوس خبر راغلم چې څه تکلیف دی ویل دا تکلیف دی خو ما دې د انارو دغه ماشین یوړ او دا د طریقه کې اوس دغه څنګ کې دې ناست یې نه دغه دوا وکړه الله پاک جوړ تیار کړه او والده اوس ما نه ډېر تکړه
او ماشاءالله داسې چسته د سور دا غومبرې کړي دي قدمونه دوستانو سره سره غومبري دا چیرې چې دا اوس صحتمنده سوی ده او بل کچوال ګوره کچا انار ته وسنه کېږي تراکه نو دغه د انارو پوټکي دي که نه دا ګوره هغه کارساز دی دغه پوټکي دي واخلي او دا تراکه چې غریبان یې پیسې نه لري دا ګوره دا دې ګلاس هم راوړه دغه درې پوټکي دي په دغه چابک کې واچي درې پوټکي قدرمنو دوستانو یو انار لس پوټکي کېږي دغه څیز یو چای به شي انشاءالله دغه انارو په نیمایي پیدا خو کوي کمرمان دغه چې هغه د پیالې ته ځان نږدې که او کمره نږدې که لنز نږدې که ویې که قدرمنو دوستانو دا واده ده چې همدغه چای یعنی د هغه انارو سلیري ساتو لپاره په همدغه شکل به ساتي همدې شکل ساتي که نه او دا به تاسې یو رقم چې کوي سي په مینه سي مړېږي په پېنه بس په چی باندې به مړېږي نه بیا ګټې چې ده د همدغه ګټه مخکې ډول کې کوم تکلیف وي هغه ته به خدای پاک ورته شفا ورکړي. تکلیفونه چې دي د سینې تکلیف دی د معدې تکلیف دی د خلکو لاړ سو چې شته ما به لنډ وغږي بیا به میلې ته لاړ شو دې په خاطر سره موږ ماتې اوس د سیلاب تانګه سو د تانارم سترګو ته راځي سترګو ته راشي چې وینو خو بیا زړه چې وي که نه ښه ماما تکلیف دی ووایه څنګه د اوس وضعیت اساس دی ما جوړ تیار په خدای دې د غاړي صاحب نه په پلان ما کو تر هغه خیر سره پروت مریض وو هغه چې دی راغی مسؤل ما ته کړی چې راشه ما خپلم دی بیا زه ما ته ویلي چې دغه انار واخله دغسې طریقې راته وښودله همغه طریقه باندې مې کار وکړ خدای پاک شفا راته راکړې زه اوس دغه 2.5 لکه روپۍ یا 2 لکه روپیو نه خدای خلاص کړی کنه دا 2.5 لکه په لکه وای سو یا نه نه ته مجبور یې ځکه مې خرڅه کړې وای بس مکه چې مې نه خرڅه کړې چاره بل لاره نه بل لاره نه خو الله پاک اوس دغه ماته شفا د تګاب ولسوالۍ خلک څومره اوس فعلا په دغه مرض د دغه په تداوي باندې پوسوي دي اجي سب نقيب الله د کار وستله ده نه خلک په لکه ډېر خلک ډېر بسور دغه خپل انار بسور دغه ګور دغه چې ګستایسته وای دغه ټول بسور باید دغه رقم د کار د هغه د تګاب ولسوالۍ خلک اوس هغه تکلیف باندې تکلیف او د قلبي مرزونو د شاخو باندې لري اوس لري بسور چې لري په پونه هغه بسور چې خبره بسور چې بیا پوښي بیا دغه کار کوي چې ما کړ دغه رقم ته مثلا چې دا وبو بسور ته جوړ کور کې څنګه په قوت کې نه یاره کور چې کوم فصل د خدای نه دا د تداوی دي اوس اوسه دي ساعت سوي کنه سوي او دغه چې منډه محله شم مو د چګلای شي غره تم چې ما به کار ته سوي چې کوم څنګه د ته پر دا اوس ګور په ورته چیرته تلای وي 2 روپۍ ما چیرته وای هغه 2 روپۍ ښکښ شپخانه 2 روپۍ شپخانه کې اصلي کوم شپخانه نومي وای شپخانه دا امیری نه دا د شپخانه دا د کوتل خیرخانه سره نږدې باندې دی یو لکه بیا زره روپۍ ول راته راکستا والونه به ګلوبال واچو ګلوبال و نه دا چې کومه و ځکه چې انو مې نه راځي سره دې موږ چنګ کومه هغه شپخانه به ماته هغه راکړل چې ته به مثلا دغه 2.5 لک روپۍ ورکستا څو 2.5 لک روپۍ بیا راغی کمرمانه د ما ولسی پوښتنې چې دته وایم چې اوس په کور کې دغه 3 وخته تاسو دغه شین چای یا ګوري سره چای همدا خوري یا سوال راته پیدا شو دا چې و دي چې کومه واچو په صبر باندې نه خادي ولای نه وای چای دې خدا چای دې سکه اجي سب د کیولات دعا کې کسان ته ټول مسلمانانو ته سره کوم چې نه قبله ته به بشتر سره کوم دعا دغه دا تاسو راغلي تاسو هم دعا کوم سره اجي سب د کیولات سره په دعا کې اوس نه لازم دا کوم چې الله پاک ته ورته وسره ما ثواب ورکي او الله دې وسره جوړ تیار وند استقرار همیشه لري چې مسلمان ته خیر ورکړي اوس خبره دوستان دا ډیر مهمه ده دا زه په پوه نه سوم باندې په پټو کې سره دې وګو باسي دا اوس دې ته چل غواړي دا تاسو کوم مغزم خلاص د روانه پاکو په چانل قدرمنو دوستانو د دې خبرونه د سپ لپاره موږ ډیر ستونزو او مشکلاتو سره د ځان را سوال دا خبرونه تاسو نادیده مګړی لدينا تاسو پاند واخلي لدينا عبرت واخلي لدينا تاسو تداوی په برخه کې کار واخلي او چې څه ګوره په خپلو په مهربان لاسونو باندې دا زنګونی څخه بیرته کې دا خپل زنګونی څخه ما دغه سي خبره سره کوا نمن دې کا تک دغه طریقه ده دغه طریقه ده دغه سي کوي بس
دلته خو کمرمان یې لیدلی سي کمرمان یې راځه یو دقیقه دا جګي کمرمان یې ګورې د تا مخ یې درته خلاصه کړه دا اوس دلته دغه کې کمره دې زوم کړه دا به اوس دا اوبه چا مالش کړي دا نه خالي کړه دا چا خالي کړه دا په هغه د کمرمان مې دا بیا اوبه کې دا سبا به مې تاسو د مریضي زه مریض یم بس تعالوا شاته ورته سر په واسطه خرابې سر خرابې څو انارونه یو ګیلاس اوبه وځي یو انار نه یو ګیلاس اوبه وځي چې مکسر باندې بس مکسر څه نه ولې څه کوي مکسر کار خرابې څنګه یعنی دا نمونه سو قدر بنو دوستان دا وای خوش نمونه خروار کوشش دی چې انار پوس اوبه ډیر اوبه ګرمونه پیدا دي یعنی سونه سه زور پر راولي لامه اندازې ته غواړي یو ماره ماشین کې کیو بس مکسر کې بس انا پوسو هغه دانی هوټه باچی واجب بس یو طریقه بل هم ده کنه یو طریقه ده چې کنه چې دا انار دی راوخلی کنه دا انار یو د چې ما بین ورته هغه کې د چکو په واسطه هغه مخه ده اوس مثلا ته هغه شو دا پیچکش راوخله دا موږ د موټر پیچکش چکو نشته زه صحیح ده ما څه طریقه ورته وایم طریقه دا ده چې دا انار نه کنه دا چې د پری کې او د قاشور په ذریعہ باندې دی هغه کې دا وبو ته واچي چې قاشور کې وې د سینې وته غړي کې وته غړي دي کې او دا وته غړي کې یا په هغه پاک ها اوس به دغه مخکې له دې نه سره او بل ته اوس دا چې تاوان مریض دی اول به زه وچ کوم دې خاطر زه تقریبا 2 بیا تکلیف ولرم دا به د شفا ده اوس دم کې شامي موټه په دا اوس مو دمو مالي وچ کړی یو دمه جوس کې لا پیدا کېږي یو دمه جوس دا سیروم اوس تقریبا 200 کې 300 افغاني قیمت ده دا اصاله طریقه باندې خوان سره مې وچ کړی او زوالو سودین دی دای سر نه خپل زویما ماشاءالله نقیب مهارت لري او دا بل خدای تاسو تاګم کاجی سب چې کی ماشاءالله قدمونو دوستانو د کاروباري دا نه علیکم زمانم زهر د جنہ قبله چې خدمت روزي زوی دی زوی خپل مې دی بس تروزی زه باندې ګران ته ډیر را باندې ګران ډیر را باندې راځه او تم ځانو په ځنه زه دا کوم کاپستا سودی کې ما دا چې ما دیوار دی بس وریم د دوارو که تاسو تاوان وکړئ تاسو چې تاوان وکړئ بیا تاسو کوم اصطلاح ده تاوان پاده راځه را مخکې سي راځي دی والا را مخکې سي ریګم راځه دا دې ځان په ځنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو مستعدی سرنا خدا خرایم تخبرونی تر راغلی ماشاءالله ته د انار وغه د دې خواته کا ملي شان دا دې خواته کې څه تر مخکې سورانه دمو خدای ته کمره دغه غټه نه نسی تاسو مای ورکه دا نام دي چې ورته ورکه مای ورکه کاپسار یا تګاول ساري سکیم چې اجنه خدام کا کار دالته د پرونی دور پاره دا ما دې ته ورکه نه ودرېګ د لاس وګرو د لاس ګر خاله ودی ګری کنه نه خو وای دغه دا نار خورلې دا د انارو جوړ یا قادری د کاپسار یا تګاول سوالې ته جوړانه د کلی ما اجنه قبله وراره کته خو تاوان نه کړه تاسو ته تاوان وکي کوم اصطلاح وای مونږ دې پانا د روانه په یوټیوب چینل قدر منو دوستانو تاسو د مونږه د تګابل سوالي د دوړانو کلی کنه او درېمه برخه کې او درېمه برخه چې راس یو خاصه میلاله سیدل ته کمرمای او ممزای او اواجی سب د قبله او دا ویرونه او دا د تروزای او دا ټول سره ټولي ګدل ته موږ تاسو یو انا خوري کو انا خوري دغه لا نارو نه ماړي دي لکه دغه د کمرمای نه مړونو هغه مړ ده په عمر کې مو مړه ده ودی او دی په خدا انا خوري کني خوري خو زما ورته خواک سمجي او ته اوس افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د انارو میلې له خاطر له کابل راغلي و ته چا د ابل جو پرونه کې ویل و یا په دې تاسو ته ټول د دې په مساله دی ولا خاطر خبر نه دي سمګه پرونه سم دی وای د لاس په اړه د طرفې ګره دوستانو د انارو د کوټه کړل اجي صاحب نقیب الله انار کوټه کړل وای پوری وسته
دا خو دوی خوړی نه شي دوی ګوره که دوی خو سترګې پرې مړېږي تر موږ به سترګې پرې مړېږي او حاجي صاحب وایي موږ هر وخت وو د ورځې به حاجي صاحب یو نفر څومره توانایي لري خصوصا د تګاب خلک چې څو بغداران موږ یو مېلمه راغلی و هغې ویلې چې ما تقریبا 5 سنه وخوړل خو لار مې احتیاج او تاسې چې د هغې د همدغه بغداران دي هغه تګاب تاسې مثال څومره وخت بعد آرام خوري رښتیا به ووایې رښتیا ورته وایم که نه موږ ډېر واړه وو که نه چې موږ په کور کې مثلا نیمه وړه لندول که نه کله چې انار پاخه شول دا 3 چارکو ته ورسېدل چې دومره څومره چې انار وخوري همونه به یې هضمه کوي همونه به یې اشتها کوي ښه یعنې تاسې د انارو په خوړلو باندې اشتها ډېرېږي خوراک به مو ډېرېږي د نن ورځې او تر اوسه پورې چې تاسې د کامرمانه خبرې در راځي یعنې دغه د دغه انارو په خوړلو باندې تاسې څومره مثال خپلو فوایدو یا ګټو باندې پوه سوي دي داسې ده که نه چې وږی چې ویې خورې مړی دي چې مور یې وږی کوي دا یې ګټه ده او بل هغه دا خبره ده چې تاسې صحي هغې کې روغتیا کې څه ګټې رسولي دي خصوصا باغدارانو ته ما خو تا ته وویل چې الحمدلله دا چې زه ناست یم که نه ما په ټول عمر کې 2 باکړه ډوډۍ نه خوړې نه خورم چې کوم تکلیف درته تکلیفونه در پیدا شي همدغه انار دی استفاده کوم نه ګرځي د انارو خوړل یعنې ګټې لري څنګه نه لري او هغه څو زمن دي ما ټول یې 11 دی دلته په هغه کې د تګاب ولسوالي د خلکو د ټول همداسې ده زمن ډېر دي زمن به ډېر د زمنو نومونه دې واخله زمنو نومونه دې وایي ما مشر بچه چې د امین الله نومېږي دوم رحمان الله نومېږي درېیم حکیم الله څلورم کریم الله پنځم سبحان الله شپږم احمد اووم حمزه کوم یو شهید شوی ماشاءالله کوم زوی دې وایي شهید شوی او دا درېیم بچه مې شهید شوی دی حکیم الله این باشه خدای ټول مسلمانان باشه خدای خدای باز ما ګوند زړه صبر ورکړي خدای دې موږ هیواد آباد کړي خدای دا اسلامي نظام چې راغلی خدای ته قائم دائم ولري امين قالوا انا لله وانا اليه راجعون دا په تاسو د زړه صبر دی دا پاکه تاسو اجر درکې اوس بنو دوستانو د تاسو وخت نه نیسو دا خلک ناس یې ټول سترګې دي اوس خدای او امام سترګې دي امام ته نور ته طاقت نشته یو دا انار لا تمات کی قدرمن دوستانو دا انار لا تمات کړی دا کوم انار نه نوم نه یو د خیال کې زړه ته ما فکر ځه ما یې خوښه نه کوي ورته حاله چې څو ورې په دې دا او چې دې ته لاس کې سره نشته پاتې شي نه ته اجي سم نه کیبلا خبره کې دا داستان باندې خلګيګا ګټو باندې خلګيګا زه به او دا نه تاسو خو به دې ماړي خبره ته دا مې دې ته فائدہ کی قبل کمرمانه کمره دې هغه راولې نږدې راولې چې دلته ما واجی چې دا سره په ځنه فار دا چې باندې هغه کې لاس کې دانکی او ما ته راکی نه دې مو په باسي خلک وای پټه کې کنه بل او اوس دې ټول کې سی کوي دا چې ما تاسو سره دا ټول کې ته نه لاله او زه به خورم ته کوم خبره کوم دې وګورم ضرور دي چې مې ګو دي مادي خوري هغه خو داګه شیرین نه چې کنه شیرین انار خو په پوستکی کې لري شپه سپي پیدا نه کنه دا وکړه دا وکړه پیدا نه کنه چې ټول مرزه کوي دا ما د لا څنګه وکړه چې خو زه مریضو خدای ته کوي اخر وطن ادرمنو دوستانو ما ملي ډیره کړي خو دلته دغه ملي کې شرم زه نه کوم ان دې دوا بیا مرز لري پر دوا بیا مرز ته دغه لپاره ټول راته جوړوي راکوي نو ته به د مشکل به خدای حاضر دلته چې نو زه شرم کوم او نه یا کوم ډاکټر صاحب څنګه والا که غیرتي سړی هم د ګورګور رای نه وي پنسونه کې استعمالي کنه د رای نه وي ښه انستیزي په ویل ده انستیزي نه دا ولا مخکې خپل ما کړو اوس سره ته کوي دوباره دوه پاسمانه کور نو مبارک سید احمد جان کوم جی کاپیسا ولا تګاب ولسوالۍ جوبار کلی دا څنګه د سپروت د ولک سي خو خونه لږ زره پتنګو ما دغه ډاکټر د ترالم بس ډیر یو خسړی د شریف سره بس د غاخونه مې اوس خوراک چې مې نشو کولای اوس بيخي برابر دي بس اوس خوراک کوي چې اوس بال دي خوراک ته برابر بس برابر دي اوس هم یعنی اوس خو یعنی کار خلاص نه ده خو هم برابر دي سورج کیږي چې دلته تا په غاخ باندې کار کیدا څومره ورځ د ستول سورج کی مثال خبره زه خو د ډرایور ما زما ورازم د سالنګ او لکار خوشاله
او کوم غاښ دی بې سره وتی دا د جامې غاښ چی به سی ول دا مطلب چې توره اوښتی و دې هغه که برمه که و ډکې که بیرته ته مهرباني وکړه ځان لیدونکو ته وپېژنه نوم دې څه ده زما نوم ډاکټر حامد محمدي د غاښونو ډاکټر یم چې پوهنتون نه فارغ یم فعلا په تګاب ولسوالۍ کې کار کوم د خپله تګاب اوسېدونکی یم نو خپله د شخصي کلینیک لرم ته د تګاب مبارزات کار کوم سره دغه د غاښونو یعنې ستوماتولوژي زده کړې دي چېرته کړي دي او څومره کاري تجربه لري چې عملا اوس تا کار باندې شروع وکړله ما تقریبا 1480 کال نه کېږي تر اوسه پورې د غاښونو باش کې لګیا یم کار کوم ورسره په 1402 کال کې پارتون کې هم داخله کړې ورسره د کابل ملي پوهنتون نه فارغ یم په 1402 کال کې فارغ شوم تر اوسه پورې مې تګاب ولسوالۍ ولس ته خپل خدمت وړاندې کوي یعنې 20 کاله کېږي چې ته کار کوې ماشاءالله ما ډېر ښه ډېر ښه څو ډوله غاښونه ته جوړوی سې دلته په تګاب ولسوالۍ کې په تګاب ولسوالۍ کې څه چې د موږ ته جوړو پورسلین مواد دي هغه استفاده کوو کټ ګیم غاښونه دي زرکونیم میټال دي نو طلایي دي غاښونه دغه شکل غاښونه کوم چې کوم مریضان فرمایش موږ ته راکوي په همغه فرمایش باندې موږ د غاښونه مریضان ته جوړو طلایي یو دانه غاښ په 100 روپۍ اچوي دا مخې ته څه چې خپل غاصلي طلایي غاښونه دي خنه مسا رنګ ورکوي ورته هغه ته په 800 افغانۍ د مریضان ته جوړو 800 سختګي هغه طلایي سختګي ده بیا پورسلین چې دیا کې شکلي مواد نه دي کیفیت فرق یې چې په 200 شته په 1000 شته په 1.5 شته په 2000 شته د $600 پورې شته په $300 پورې نو په که مریض فرمایش راکوي ما مریض ته مهم دا خبره ده چې دا بعضې خلک ډارېږي له اقتصادي مشکلات دي خلکو سره اقتصادي مشکلات یو غاښ چې داسې ښه موادو نه ډک ورته 100 روپۍ هغه کېږي او څو ورځې غواړي نه چې غواړي تداوي وکړي اوس تداوي وکړي او غاښ ډکې ورته خلاص نه تداوي چې مکمله ښه تداوي غواړي 15 ورځې یو غاښ وخت نه چې څوک شي په اسمان مکمل داسې غاښونه فرق یو په اسمان سره ښه کېږي غاښونه چې سال 15 په اسمان داسې میاشت وخت هم نسی نو فرق یې غاښونه د غاښونو څه فرق یې سره خاینه قیمتونه فرق دي قیمتونه کیفیت د موادو پورې اسمن کیفیت د ټی جګه وسیږي او نه قیمت هم جګه وسیږي بل اخر کې د پیغام خپل هیوادوالو ته خلک چې علاقمند دي چې تاسو سره یعنی تا تجربو استفاده وکړي او د تا په کلینیک کې خپل غاښونه تداوي کې خصوصا د تګاب ولسوالۍ شریف خلکو ته پیغام چیرې کوم ادرس ته راځي او واتساپ شماره دې مو تګاب ولسوالۍ د ولس ته دا پیغام دی چې کوشش وکړئ چې خپل غاښونه عبدالفتاح وساتئ او کوشش وکړئ د شپږ میاشتې کې یو ځل خپل ډاکټر ته ورشئ د خپل د غاښونو د ډاکټر سره مشوره وکړئ هغه وکړئ سره نو ستاسو د غاښونه انشاءالله هغه باندې وسي که چېرې تاسو خپل غاښونه ته پرېږدئ نه مثال د شپې برس کې یا د ورځې برس نه کوئ سهار ټایم کې نو ستاسو غاښونه دا باعث کېږي چې ستاسو غاښونه خپله خرابېږي نو کوشش وکړئ چې خپل ډاکټر سره نږدې لاړ شئ هغه سره خپله مشوره ته شریکه کړئ هغه ستاسو ډاکټر مشوره کړي چې ستاسو غاښونه په روغتیا او سالمه باندې وساتل شي سره نو زما نوم خپله ډاکټر حامد محمدي د کاپیسا تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم نو کوشش وکړئ دې کې تاسو مراجعه وکړئ چې زما د کلینیک نوم دی افغان صحت د غاښونو کلینیک نو تلیفون شماره مې دا 09 زمزم شرکت مدنی او فلټر شوي اوبه راورسېږي زمزم شرکت مدنی او فلټر شوي اوبه راورسېږي زمزم شرکت مدنی او جوړې انجینر صاحب خیرت دی قراري ده څنګه راغلی یاستئ څنګه خاندې داسې خوشحاله غوندې ښکاري راته ته راغلی چې هغې ځای نه دې دلته د کابل نه دې سفر کړی تګاو ته راغلی زموږ د خدمت دپاره ځکه خوشحاله یو درته ماشاءالله د تواب مسی او د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل سره هسې همدا اوس مخامخ سوی له همدې په حساب باندې خوشحاله یې هو په همدې باندې خوشحاله یو او د خپل کاروبار باندې د وغږېږي دغه د ګلستان د تصفیه شوي اوبو تولیدي شرکت څو کار شروع کړی ده او څومره تاسې کارګران لري او دا څومره اوبو ته کولی شي چې د ورځې بازار ته راوباسي زموږ ماشین چې دی په یو ساعت کې 2000 لیټره اوبه تصفیه کوي یو ساعت کې هو په یو ساعت کې غټ ماشین هم لګولی دی په یو ساعت کې 2000 لیټره اوبه تصفیه کوي او 100 روپۍ خرڅوي 2000 لیټره 2000 لیټره په 1000 روپۍ باندې خرڅوي یعنې لیټر په 2 لیټره په 1 روپۍ باندې خرڅوي تر څو چې دا خلک دروس ورسره بلد نه دي او ډاکټر صاحبان وایي چې دا د اوبه چې دي دا یو حیاتي ماده ده
او د ګردو کې چې کوم چرګ دی یا د معدې تکلیف دی دا ټول د اوبو نه پیدا کېږي دا تیږي چې دی ټول د دې اوبو نه موږ د دغه دپاره یو منفع خدمت وړاندې کوو د خلکو دپاره تر څو چې دا خلک ورسره بلد شي تر اوسه پورې عام خلک ورسره نه دي بلد خو ډاکټران موږ نه ډېره تقاضا د اوبو کوي ځکه هغې په میکروسکوپ باندې ګوري چې دا هغه دي ژوندۍ بکتریا دا نورې اوبه چې دي بکتریا یې ژوندۍ دي او دا چې دي کې وژني دا کوم مکروب چې نه لري او دا خو مته ونه ښوده چې دا زموږ د تسپې چې دا خلکو ته اوبه وړو هغه خو ما وجه ولې به نه چلانې قدرمنو دوستانو ماشین په داسې یو ساحې کې جابجا شوی ده چې ډېر ښایسته جا ده په سر یې سپرۍ ده چې واورې ماورې کې ونه لوېږي ماشین خراب نه شي او شاوخوا د سولر شیشې چې دي یو برق ورته راغلی ده اوبه له ډېر عمیقې ساه نه دوی راباسي نورې خبرې زه څه کومه پرېږده خپله مسؤلین به خبرې تاسو سره وکړي راځه تاسو چې راغلي یاستئ تاسو نه زموږ ډېره مننه کوو چې د هغې ځای نه هم زحمت کړی دلته زموږ ماشین لیدو دپاره راغلي یاستئ او د خلکو ته ښکاره کوئ چې دغسې یو ماشین دی راوړی دی نو موږ تا نه ډېره مننه کوو اوس راځو د ماشین هغه ته زموږ دا ماشین چې دی په ساعت کې 2000 لیټره اوبه تصفیه کوي په ساعت کې هو په یو ساعت کې 2000 لیټره اوبه تصفیه کوي او موږ دغه بوتل هم لا ورته نه دي راوړي د خلکو ته همداسې په بشکو کې اچو لکه د کابل غوندې یو 20 لیټره بشکه په 10 روپۍ باندې ورته ډکوو تر څو چې دا خلک ورسره عادت شي تر اوسه پورې دلته اوبه خو ښې دي دا ماشین باندې وغږېږه چې دا ماشین سره استعمالوي تاسې اوبه له کوم ځای نه راځي اوبه یو 80 متره څا موږ ورته وهلې ده چېرته ده څا دلته لاندې ده څا د هغې ځای نه دا پیپونه دي د پیپو ته هغه ونیسه څه وکړه کمرمانه ته د جای ښیه او دغه پیپونه دي د هغه څا نه راغلي دي دلته 80 متره څا ده راځي د دې ټانکۍ ته راځه کمرمانه راسره عمل یې وکړه ذخیرات 2,000 لیټره وکړي اول هم راوړې وه 10,000 لیټره بیا هغه وچاوېدله ښایسته یې توانیم کړو بیا 15,000 لیټره ورته راوړله یعنې 10,000 توان هغه د دا خپله د پلاستیکي ذخیرې د 10,000 لیټره اوبو هغه نه لري ظرفیت نه لري چې یعنې ویې ساتي هو ظرفیت یې نه درلود وچاوېدل هغه وخت کې تاسې رانغللی ما وویلې اوس چې دی بیا 15,000 لیټره ورته راوړله په دې پیپ باندې راځي دا د او بازک دی چې ټانکۍ نه اوبه راکشوي دې لیټر ته پاسوي دې لیټر نه دا فلټر دی انجینر صاحب وبخښه دا فلټر دی دا فلټر نه دې فلټر ته راځي د دې نه بیا دې وړو فلټرو ته راځي د دې وړو فلټرو نه چې دې ته موږ دغه غټ فلټر چې دی چې دې ته موږ میموري وایو موږ دې ته میموري وایو بیا د هغې 2 فلټر هغه دي 2 دا دي 4 دی 5 فلټر دی د دې فلټر نه وځي بیا د دې تصفیې ټانکۍ ته دا ډکوو بیا دې کې د دې د لارې نه بازار ته انتقالوو هغه سوزکۍ خو دې مخکې ولیده هغې ته 1000 لیټره په 400 یې ورکوو ورته ادرس کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ د دوړانو کلی او شماره د تلیفون دې ووایه 099 4 80 دا مې د واتساپ شمېره هم ده او د تلیفون شمېره مې هم ده او بله که چا موږ سره اړیکه نیوله دا هم د واتساپ شمېره شوله هم د تلیفون او بله اریبا شماره هم درته وایم 0 880 88 را روانې دي راته تصفیه نه دي تصفیه به اوس به دا باندې کړو دا نو باندې کوي دا هغه اوبه دي چې یعنې تصفیه نه دي دا اوبه دا تصفیه نه دي دا کومه هغه پرېمن دي دا ځای پرېمن دي د ماشین دا د هغې دپاره دا ځای پرېمن دي انجینر صاحب ودرېږه چې لږ تصفیه اوبه راوځي ماشین داسې دومره یو ګیلاس اوبه راوباسي نو ته جګ څه کومه دوستانو وخت هم ځای کېږي تاسې ته نورې برخې ګورو موږ فلټر یا ورته اوبه هغه شي برابرې شي تصفیه اوبه دي دې خوا وګوره دا تصفیه اوبه دي چې اوس هم تصفیه اوبه انجینر صاحب ته ورکوو د خیره دا چې توابه مزه دا اوبه وڅښي او هغه څه کوو راځئ نو اوس موږ ته یو ګیلاس اوبه راکړئ د دې په مهربانه لاسو باندې موږ یو ګیلاس اوبه واخلو انجینر صاحب دا دې
همدا تصفیه اوبه دي دې ماشین چې دغه رسپت مستانو د حاجي صاحب ګل حسن د تصفیه مدني اوبو د کارخانې اوبه چې کومه تاسې وګورئ چې اوبه دي صافې لکه د اوب کې داسې ښایسته اوبه دي او مزهدار اوبه دي دا به یې غوړه وڅښو ډېر خواتشتیان مستقبل ته انار مې خوړلي دي انار مې حاجي صاحب رقیب الله سره خوړلي دي دا چټني دي امیر اوبه چې پاتې دي هغه چې ډېره مزهدارې اوبه دي قدرمنو دوستانو داسې خوندورې اوبه دي چې مه کوئ پوښتنه